سورة هود آیت نمبر 94. سورة هود آیت نمبر 94. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. بسم الله الرحمن الرحيم. مخکې آیاتونو کې موږ تاسو ویلو چې شعیب علیه السلام خپل قوم ته دعوت او تبلیغ وکړو، د الله تعالی توحید دا ورته بیان کو، په معاملاتو کې ورته لازم هدایت وکړل چې خپل معاملات، خپل خرید و فروخت، راکړه ورکړه، ترازو پیمانه په نورو کې زیادت و نقصان مکوئ، ظلم مکوئ. خو قوم ایمان رانه وړ، بلکې د هغې بالمقابل شعیب علیه السلام ته وویل چې که تا دا قبیله دا قوم نه وای، موږ به په تا د تیږو باران کړی وای. شعیب علیه السلام ته الله تعالی وحی وکړه چې په معلوم وخت کې به په دې باندې عذاب راځي. نو شعیب علیه السلام خپل قوم ته وویل وای بس تاسې په خپل حال باندې اوسیږئ او زه به خپل حال باندې یم، او زر داسې پوه به شئ چې چاته به عذاب راځي چې هغه عذاب به دی ذلیل کړي، رسوابي کړي، او پوه به شئ چې څوک به نجات مومي، او دروغجن به مو وپېژنئ او صادق به مو وپېژنئ. دا خبره به رښتیا سي. د الله تعالی عذاب راغی، د الله تعالی عذاب دوی باندې هغه د جبریل علیه السلام غږ ولو. جبریل علیه السلام په دې باندې یو غږ وکړو، یو چیغې پې باندې وکړه، له هغې سره دوی ټول هلاک شو، مړه شو، او له دې سره په یو زلزله هم راغله، په هغه زلزله سره هم دوی هلاک شو. جبریل علیه السلام سره ازیا یک صدا کشید، یو غږ یک صدا که کشید، امرای ازو یک زلزلم بود، در نتیجه ازو یا هلاک شدن. هغه هر څوک چې هر چیرته و په هماغه جې باندې مړ شو. که په کور کې ناست و په کور کې را ولوېدو، که دکان کې و په دکان کې ولوېدو، که په آس باندې سور و له آس سره ولوېدو، که پټي کې و که باغ کې و، بس په خپل جې باندې همداسې ولوېدل. دومره هم نه سو چې له خپل جې نه لږ وړاندې لاړ شي، له کور نه بهر راوځي، له دکان نه بهر راوځي، دومره فرصت هم پیدا نه کړو. اوس هغه بیان کوي. ولما او هر کله جاء سراغی امرنا، الله تعالی وایي د موږ امر، د موږ فیصله. په دې کې دوه معناګانې کړي. امرنا په معنا د حکم، په معنا د فیصلې کوي، تقدیر د محذوف کوي. امرنا بالعذاب، کله چې راغی د موږ امر فیصله په عذاب باندې، وقتی کې آمد امر فیصله ما به عذاب ایشان. دویم دا امر په خپله په معنا د عذاب سره کوي. وقتی کې آمد امر ما، عذاب ما، کله چې راغی عذاب زمونږ، دا امر په خپله په معنا د عذاب کوي، ځکه هغه عذاب به امر الله و، نو هغه عذاب په خپله د الله امر و. نجینا، موږ نجات ورکو. نجا ینجي تنجیتا، باب د تفعیل فهو منجن، والمفعول منه منجا، نجات ورکول بل سړي ته. مجرد یې نجا ینجو نجاتا فهو ناجن، ناقص واوی ده. نجا ینجو نجاتا فهو ناجن،
خلاصون نجات مندل، نجا زیدون زید خلاص شو بچ سو له هلاکت و تباهی نه. نجا زیدون زید از هلاکت خلاص شد. باب د افعال سے کم متعدی کیږي، انجا ینجی انجا ان قرآن کې دا مستعملیږي. او باب د تفعیل متعدی سے نجا ینجی تنجیا بل چاته نجات ورکول. نو کله سراغی زمونږ عذاب یا د موږ امر بالعذاب نجینا نو موږ نجات ورکو، موږ بچ کړل خلاصم کړل شعیب علیه السلام والذین او هغه کسان آمنو کوم چې ایمان راوړی معه له ده سره، کوم چې له شعیب علیه السلام سره مؤمنان ول، د هغو پیروان ول، هغوی هم بچ سول. ولې؟ برحمت په سبب د رحمت، په سبب د انعام منا د موږ له طرف نه. دا د موږ له طرف نه په شعیب علیه السلام او په د مؤمن قوم باندې یو رحمت و یو احسان و. واخذت الذین او ونیولل، اخذا یأخذ اخذا نیولل، وگرفت ونیولل الذین هغه کسان ظلمو کومو چې ظلم کړی و. ظلمو په معنا د اشرکو، ان الشرک لظلم عظیم، دا شرک ډیر لوی ظلم ده. ظلم چې په قرآن و حدیث کې مطلق راسي لدین شرک مرادی. اصلا ظلم وایي وضع الشیء فی غیر موضعه، یو شی له خپل ځای نه غیر بل ځای ایښودل. اوس مثال زه د دې حاجي صاحب حق راواخلم دې طالب ته یې ورکړم، دا ظلم سو. ولې؟ دا مال دولت د ده حق و ما باید ده ته ورکړی و، ما راواخیستل بل چا ته مې ورکړو، دې ته ظلم وایي. موږ تاسې وایي پلانی ډېر ظالم ده، د خلکو حقونه خوري. خو اصلي ظلم دا ده چې ته د غیر الله عبادت وکړې، دا تر ټولو لوی ظلم ده. ولې عبادت د الله حق ده، تا غیر الله ته ورکو، تا بل چا ته دا ورکو، دا اصلي ظلم ده، دا تر ټولو لوی ظلم ده. نو قرآن کې چې چېرته هم ظلم مطلق راسي، مطلق بی آیا لغین الشرک مرادی. واخذت الذین او ونیولل هغه کسان ظلمو اشرکو اکومو چې شرک کړی و، کفر کړی و، هغوی ونیولل الصیحة هغه سخت آواز، هغه چیغې، صدا، همو صدای بسیار سخت. صیحه دا مصدر ده للمرة، لکه فعلة صیحة، لصاح یصیح اجوف یایده، لکه باع یبیع، صاح یصیح صیحة فهو صائح، صائح چغی وهن کئی، صیاح چغو توائی. نو ونیولل هغه کسان چې هغوی ظلم کړی و، شرک کړی و، هغوی ونیولل الصیحة سخت آواز، هغه لو چغې چې جبریل علیه السلام په دوی باندې کړي وه. فاصبحوا نو دوی وګرځېدل، پس یا ګرځېدند. اصبحو اصلا دا باب د افعال خو نور ډېر خواص لري. یو خاصه یې دا ده په یو وخت کې داخلېدل. اصبح زید دخل فی الصباح، امسا زید دخل فی المساء. اصبح په سبا کې داخل شو، امسر زید دخل المصر، اعرق زید دخل العراق. یو معنی دا راځي. دلته چې راسي لکه اصبحو، اوس د عذاب خو داسې نه اوس د شپې راغلی و دوی په سبا کې په کورو کې جاسمین سول. هلته بیا معنا د مطلق ګرځېدلو هم ورکوي، په معنای مطلق ګرځېدن هم یایه. او کېدای سي عذاب په شپه کې راغلی، سهار دوی په کورو باندې ثابت پراته ول. نو فاصبحو نو دوی وګرځېدل د سبا په ټیم، یا مطلق معنا وکړه. فاصبحو پس یا ګرځېدن نو دوی وګرځېدل، سبا مه ورسره وایه، هغه په معنی صار یصیر شوه، په معنا د صار یصیر. فاصبحو نو دوی وګرځېدل فی دیارهم، دیار جمع د دار، کور ته وایي، مسکن ته وایي، جای د سکونت ته وایي. نو دوی وګرځېدل فی دیارهم په دا خپلو کورونو کې، جاثمین، جاسمین، لازمین، جاثمین جمع د جاثم ده، صيغه د اسم فاعل ده. لجثما یجسمو یا یجسمو، ضربه یضربو، نصرین سورو دواړه راځي. جسما یجسمو جسوما، دا په خپل ځای باندې ثابت پاتې کېدل، لازم پاتې کېدل، چې نور خوځېږي مزېږي نه، چې دیگه از جای خود حرکت نه بکنه، لازم به مکان خود. فاصبحو نو دوی وګرځېدل فی دیارهم په د خپلو کورونو کې،
جاثمین لازمین ثابتین ثابت پاتې شول هر سړی په خپل جې مړ شو کأن لم یغنوا فیها داسې ټول تباه شول تاسې د دې کلي ته اوس ورسې یا په هغه وخت کې ورغلی وای مثال په دې باندې د جمعې په ورځ عذاب راغلی و به طور مثال که د هفتې په ورځ تو راغلی وای د هفتې په ورځ تا به ویل چې یاره دلته خو هېڅ څوک هم نه دي اوسېدلي تمہیں گفته که ایجا خو هیچ کس سکونت نکرده دی هیچ غږ به دیم نه اورېدل نه دی مشر نه دی کشر نه دی ماشوم نه دی بوډا نه دی جنۍ هیڅ غږ دیم نه اورېدل نو تا به ویل دا وطن به کوم 100 کاله له خلکو نه خالي پاته شوی داسې هر څه ختم شول کأن لم گویا کې لم یغنو لم یسکنو گویا کې دی سکونت نه ده کړی فیها په دې خپل خاریه کې په دې مدین کې علا بعدا لمدین بعد وي کأن لم یغنو گویا کې سدی له سره سکونت نه ده کړی یغنو دا باب د سمعه ده غنیه یغنا غنن فهو غانن دا معنا د سکونت هم لري فهو غنی په معنا د مالدار کېدل هم راځي او د دې دواړو منځ کې یو ناشنا مناسبت بیان کړی اصلا یو څوک چې غنی بالمال سي هغه بیا په یو ځای کې سکونت کوي او یو څوک چې یو ځای سکونت کوي هغه بیا هلته کاروبار برابري هلته غني وي مالدار وي دا فقیر غریب کته ګرځي پورته ګرځي مالدار خو یو ځای ځمکه جایداد واخلي بس هلته سکونت کوي فقیر بس کله یو کور پکې رانیولی کله بل کور کله بل کور نو سړی چې غني سي هغه په یو ځای سکونت وکړي یو څوک سړی سکونت وکړي هلته معلومه ده د کاروبار برابري نو اوس دا یو باب دواړه معناوې لري غنیه یغنا غنن فهو غانن په معنا د سکنه یسکنو سکونتا فهو ساکن نازل او که غنیه یغنا غنن فهو غنی یعنی مالدار کېدل کأن لم یغنو گویا کې دی له سره سکونت نه ده کړی فیها په دې خاریه کې علا خبردار بعدا لمدین هلاکت دی وي مدین لره بعدا لمدین بعد لرېوالي تم وایي او بعد هلاکت تم وایي په دې کې بیا علما ویلي وایي که دا باب دی نصره کې بعدا یبعد بعدا دا وایي بیا لرېوالي ته وایي او که باب د سمعه کې بعدا یبعد بعدا دا وایي بیا هلاکت ته وایي تباهي ته وایي الا خبردار بعدا لمدین هلاکت دی وي دا اهل د مدین دا قبیلې د مدین لره کما بعدت ثمود لکه څنګه چې هلاک شول ثمودیان مثل کې هلاک شول ثمود دا ومه قصه ده چې په دې کې راځي د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام موسی علیه السلام هارون علیه السلام دا بني اسرائیلو کې دوه انبیا ول اسرائیل دا د یعقوب علیه السلام بچیان ول یعقوب علیه السلام د اسحاق زوی اسحاق د ابراهیم علیه السلام زوی د اسحاق زوی ابراهیم د ابراهیم زوی یعقوب د یعقوب بیا 12 بچیان ول ا 12 بچیانو نه بیا 12 قبیلې جوړې شوې ا 12 قبیلې دته بیا یهود وایي بني اسرائیل سی ورته وایي اسرائیل د یعقوب علیه السلام نوم یهود ورته وایي او بني اسرائیل ورته وایي د یعقوب علیه السلام بچیان دغه بني اسرائیلو باندې بیا فرعون ډیر ظلم کول بني اسرائیل یعقوب علیه السلام دا اصلا په شام کې آباد و هغه قصه به ان شاء الله په سورۃ یوسف کې په تفصیل سره کوو ابراهیم علیه السلام د شام او کنعان کې اوسېدو ل خپل بچیانو سره ل اسحاق سره ل یعقوب سره په کنعان کې اوسېدو ابراهیم علیه السلام هم کې کنعان کې وفات شو اسحاق علیه السلام هم الته وفات شو ادول زامن په کنعان کې اوسېدل بیا په سورۃ یوسف کې وایي چې دی له کنعان نه نقل وکړو مصر ته لاړو په مصر کې یوسف علیه السلام په خپل وخت کې وزیر خزانه ولو د بني اسرائیلو ښه عزت و پرده یې خوندي وه ښه په عزت و په شرف کې ژوند یې تېرول داسې دی به څومره وخت په مصر کې ښه وخت تېر کړی هغه نه ده معلوم وروسته بیا په مصر باندې قبطیانو غلبه وکړه
قبطیان دا د مصر له جنوب نه راغلي دي چې په قبطیانو په مصر غلبه وکړه دا بني اسرائیل ذلیل کړل له دې چې غلامان خپل نوکران جوړ کړل دا هم بیا نه د معلوم چې دوی به څومره کاله غلامان ول کمزوري به ول او فرعونیانو قبطیانو به پې ظلم کول هغه هم داسې بالتعین نه ده معلومه خو په دغه وخت کې چې دوی غلامان ول فرعون پې ظلم کول الله په دې کې موسی علیه السلام را پیدا کړو موسی علیه السلام ته بیا الله تعالی امر وکړو چې ورسه فرعون ته دعوت و تبلیغ وکړه ولقد ارسلنا او یقینا موږ راولېږل ما فرستادم موسی علیه السلام لره بآیاتنا سره له خپلو آیاتونو آیات جمع د آیتون دا واضح دلیل ته وایي څرګند دلیل ته وایي دلیل ظاهر راوم لېږل موسی علیه السلام له خپلو واضحو آیاتونو وسلطان او له خپل دلیل مبین ښکاره واضح څرګند با دلیل نمایان دا هم چا ته راولېږل الی فرعون ته م راولېږل چې هغه د خدایي دعوه کړې وه هغه به ویل انا ربکم الاعلی زه د تاسې هغه لوی خدای یم ما موږ خدای کلان شما هستم و ملئه او دا م راولېږل د فرعون ملأ لره هغه امیرانو وزیرانو لره هغه ملکانو خانانو لره فاتبعو خو د هغه قوم دا قبطیانو د تابعداري وکړه امر فرعون د امر د فرعون د احکامو د اوامرو د فرعون د اوامرو فرعون پسې روان شد یا پشت امر فرعون روان شد امر دا دوه جمع لري یو جمع اوامر راځي او بل جمع امور راځي د امر جمع سي اوامر کې دا فرمانونو ته وایي فرمان امر په معنا د فرمان لکه افعل دا اوس امر سو او د امر جمع سي امور کې دا بیا شأن ته وایي کارونو ته وایي باز کارها رمیږه امر سي جمع اوامر سي هغه اصولو کې سي تعریف کوي قول القائل لغیره على طریق الاستعلاء افعل بل چاته ویل سي دا کار وکړه بیا امر دې ته وایي فرمان دادن او امر سي جمع امور سي بیا په معنا د شأن په معنا د کار دلته دواړه جوړیږي فاتبعوا امر فرعون د تابعداري وکړه د فرمان د حکم د فرعون یا فاتبعوا د تابعداري وکړه امر فرعون د کار د شأن د فرعون بشأن فرعون روان شدن بکار فرعون روان شدن وما امر فرعون برشید وما او نول فرمان د فرعون برشید په هدایت برابر وما نبود امر فرعون حکم فرعون برشید به هدایت برابر یا نول کار د فرعون په هدایت برابر رشید دا وزن د فعیل باب سمع ده رشیده یرشدو رشدن په معنا د په هدایت برابر دل نصر بابم راځي رشدا یرشدو رشدن فهو راشد ورشید په هدایت برابر لکه خلفای راشدین ابو بکر عمر عثمان علی رضی الله تعالی عنهم وارضاهم دته خلفای راشدین وای جمع راشد په هدایت برابر په هدایت روان نول امر د فرعون برشید په هدایت برابر امر فرعون حکم فرعون یا کار فرعون ای به هدایت برابر نبود د فرعون امر د فرعون کار دا په هدایت برابر نو په گمراهی باندې خلک هم ټول تباہ کړ تر همدې چې پوری بسته دې آیاتونو حاصل داسو چې د انبیاو په نقش قدم روانېدل پکار دي د شعیب علیه السلام په قوم سي عذاب راغی شعیب علیه السلام بچسو او والذین آمنوا معه او کومه کسانو چې د سره ایمان راوړی او هغوی بچسو نو سړی که په دنیا او آخرت کې بچاو غواړي اگه کسی در دنیا و آخرت طالب خلاصی باشه هغه باید انبیاو پسې روان سي د انبیاو پیروي وکړي بس دغه خلک بچ دي نور څوک نه بچ کېږي او د وروسته د موسی علیه السلام له قصې نه دا معلوم سو موسی علیه السلام چې الله راولېږل چاته الی فرعون و ملئه فرعون ته او دغه امیرانو وزیرانو ته چې ورسه دې ته دعوت وکړه دا دعوت چې کوي دا به له بره نه کوي دا به له امیرانو له وزیرانو له پاچیانو را شروع کوي نبی علیه الصلاة والسلام سبم دعوت کول له بره نه به کول اول به د قوم مشر ته ورغلی هغو ته به دعوت کول په شپږم کال د هجرت
د حدیبیې له صلح نه وروسته نبی علیه الصلاة والسلام بیا د دنیا پاچیانو ته خط ولېږل، کسرا ته، د فارس امپراتور ته، هرقل ته، د روم امپراتور ته، د مصر پاچا مقوقس ته، د حبشې پاچا ته، نجاشي ته، د پاچیانو ته خطونه ولېږل، وایي اسلم تسلم یؤتک الله اجرک مرتین، وایي ای پاچا ایمان راوړه، اسلم مسلمان شه، تسلم سالم به پاته شي، بچ به سي، او الله به ډبل جواب ثواب درکړي، یو خپل ثواب او بل دا د قوم ثواب، ځکه پاچا سي مسلمان سي قوم هم مسلمانېږي، او که منه راوړي الله به بیا دا د کشرانو ګنام په تا راواچوي، کوم خلک سي تا له وجې کافران پاته سي. نو دعوت و تبلیغ دا به اول له بره نه کوي، دا دعوت اصول دي، دا د انبیاو طریقه ده. دا بعضې خلک وایي موږ به له لاندې نه اصلاح کوو، چې لاندې خلک جوړ سو حکومتونه به خپله جوړ سي، دا د انبیاو له طرز نه خلاف خبره ده، دا خبر باید څوک ونه کړي، د انبیاو داسې طرز نه و، هغو به له بره نه را شروع کوله. دا طالبان سي اوس وایي چې موږ نظام غواړو، موږ حکومت بدلول غواړو، دا اصلي خبره ده. له بره چې ته سلطه قدرت په لاس کې وانخلې، د نظام اجله بواګي هغه ټول د شریعت تر اصولو لاندې روان نه کې، بل ذات اصلاح نه راځي په دې لاندې خلکو. الناس علی دین ملوکهم، دا خلک د خپلو امیرانو پاچیانو په دین دي، که هغه ګمراه و بس دی ګمراهان دي، د تا خبرې ته څوک غوږ نه نیسي، نه د تا په اصلاح باندې څوک اصلاح کېږي. او چې هغه ته په خپل لاس کې واخلې ایسته به قراره قراري سي، خلک به ټول روغ سي، خلک به ټول جوړ سي. نو ځکه انبیا خبره له بره نه را شروع کوي، تر همدې پورې بس ده. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. یا الله د قرآن کریم دا ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول و منظور کړه، که څه زیادت و نقصان شوی یا الله ته موږ ته معافي وکړې، د عمل کولو توفیق پرې را نصیب کړه، په حاضر جمعیت باندې فضل و رحم وکړې. یا الله ټول کارونه د شریعت سره برابر کړي، د انبیاو متبعین هم جوړ کړي، له ګمراهي او له نفاق او له شقاق نه وساتې. یا الله یا الله د انبیاو څنګه هغوی بچ شوي، یا الله موږ د هغوی د متبعینو په قطار کې له دنیوي او له اخروي فتنو او عذابونو نه بچ وساتې. یا الله په اسلامي ملکونو کې امن و امان اسلامي نظام قایم کړي. یا الله څوک چې مسلمانانو کې شر و فساد فتنه غواړي، دې هلاک تباه برباد نیست و نابود کړي. مخلص مولوي صاحب دا ډېر وخت کېږي بیمار ده، په جهاد کې زخمي شوی ده، دعا وکړئ الله دې صحت عافیت ورته نصیب کړي، الله دې روغ جوړ کړي. یا الله د تا بنده ده، د تا بندګان یو، د تا د عبادت، د تا د بندګي یا اوداسو د لمانځه لپاره یا الله صحت جوړ راکړه. یا الله تا په لاره کې د خدمت کولو لپاره روغ جوړ صحت راکړه. یا الله که روغ جوړ یو د تا عبادت به کوو. یا الله که مریضان یو که ناروغان یو، د تا بندګان به مریضان یې ناروغان به یي. یا الله د خپلې بندګي لپاره روغ جوړ صحت راکړه. دارنګه نور مجاهدین وي، نور مریضان وي، په کورونو کې وي، زموږ مسلمانان وروڼه وي، الله دې ټولو ته صحت عافیت نصیب کړي. الله تعالی دې روغ جوړ کړي، خپلوانو دوستانو چې په دې باندې غمېدلي هغو ته دې الله تعالی اجر و ثواب ورکړي. وصلی الله تعالی علیه